خیرونه ملګرو زما سره ناست د خواته ملګري امریکې ته د تلو امیدونه تقریبا نه بلکې عملا ختم شو ځکه چې ټرمپ د امریکې وسلویښتم صدر منتخب شو 270 الکترول کالج وټونه ورته پکارو 277 یې واغسته کاملا هریس چې د ډیموکریټ ګوند امیدواره وه نو هغې 240 شو د الکترول کالج وټونه واغستل ویې ګټل نو دغسې ټرمپ په دویم ځل باندې په دویم دور دپاره د امریکې صدر منتخب شو عالمي برادري او د مختلف ملکونو مشرانو ورته مبارکي ورکوي نو زه هم د ریاست متحده بلامبټ د اړخه بطور صدر مبارکي ورکوم او دا چې د ټرمپ دا تمه کېږي چې دی په بین الاقوامي جنګونو کې د دلچسپي نشته یا کمه ده دا بیله خبره ده چې د امریکې ادارې چې کوم دي هغه به موجوده چې کوم سټیټس کو ده د هغې به جاري ساتي یعنی کوم پروجیکټس یا کوم جنګونه چې روان دي نو هغه خو به جاري وي خو ټرمپ به پالیسي باندې اثرانداز کېږي او دغه جنګونو مخنیوی به کوي بل د ټرمپ غټه خبره دا ده چې ټرمپ د بهر نه خلک نه پرېږدي موږ غوندې غریب خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي دا یې خواهش دی چې د چین مقابله وکړي یا په اقتصاد کې د چین څومره قبضه ده نو د هغې مخه ونیسي دا او د چین چې کوم اتحادیان دي نو ټرمپ هغې ته مشکل جوړوي یعنی د هغې د ټرمپ پالیسیانې به د چین او د چین د اتحادیانو دپاره منفي وي هغه ګڼي چې د امریکې دپاره به مثبت وي په کاروبار کې امریکن پروډکټس زیات نه زیات امریکن مصنوعاتو ترجیح ورکول دا د یوکراین په جنگ کې د کم سے کم مداخلې یا د نه مداخلې یا د خاتمې کوششونه دا هغه ممکنه صورتحال دی چې خلک تجزیه کوي یا انالیسیس کېږي بهرحال اوس دغه به وروسته ګورو څه کېږي څنګه کېږي خو وسلویښتم صدر منتخب شو پام 47 مطابقه او دا چې دی نو باقاعده ګنتۍ کې د 277 الکترول وټونه واغسته 222 دا کاملا هریس پیدا کړل او دغسې ټرمپ د امریکې وسلویښتم صدر شو په امریکا کې جمهوریت تسلسل بهرحال د ټولې دنیا دپاره آیډیل پروسس ګڼلی شي او ښه خبره دا ده چې د امریکې کې د ادارو په منځ کې د اختیاراتو دومره تقسیم دی چې هلته جمهوریت ته د یو اړخ نه هم څوک مشکل نشي جوړولی د امریکې سپریم کورټ هم د صدر نامینیټ کوي او بیا کانګرس هغې اپروول ورکوي بحثونه ورباندې کېږي دا عمل په میاشتو رواني بیا چې کومه ملیټري طاقتوري دا په هر ملک نو هغه هم د صدر بیک جنبش قلم څوک لرې کولی شي هر وخت او څه قسم فیصلې چې هغه کوي نو ملیټري دا 2-3 قوتونه په ملک کې انتظامیه عدلیه او د انتظامیه حصه یې ملیټري او په ډېرو نورو ملکونو کې تاسو ګورئ نو ځای په ځای باندې ملیټري خپل طاقت اظهار کوي خو په امریکا کې د اختیاراتو دومره برابر تقسیم دی دومره متوازن تقسیم دی او د صدر د عوامي نماینده دومره اختیارات دي چې بالکل څوک رکاوټ هغه ته نه سپریم کورټ په فیصله سازۍ کې پالیسي میکینګ کې جوړولی شي چې نه غواړي چې صدر نه غواړي چې ماته دې څوک رکاوټ جوړ کړي یا په ما دې څوک اثرانداز شي البته مشوره مشاورت نو هغه خو د هر ادارې سره هر وخت هر صدر کولی شي بهرحال زموږ د اړخ نه ریاست متحده بلامبټ یا ریاست متحده دیر چې کوم دی نو د هغې د اړخ نه به ورته مبارکي ووایو کور ودان مونږ خو نه ویل چې ګنې به وګټي زما رایه خو بیخي مختلف وه ما ویل چې ګنې کاملا هریس ګټي خو بهرحال ویې ګټله او دانلي نه ده شوي جسټس منصور علي شاه صاحب سره اوس مرسته ملګرتیا کوي او په انتظامي امورو کې د مو سره مرسته کوي کور ودان دا خو پکې ازرای مزه ازرای تفنن خبرې رالې دغه نتیجه وه زه لیټ راپاڅېدلی وم بیا به څه کار اړم ومه نو وروسته مې اپډیټس واخیستل تاسو سره مې شریک کړل